السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولې نړۍ مسلمانانو ته او خاص کر د افغانستان اسلام پال او جهاد پال ولس ته د کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. عبادتونه او طاعتونه مو الله په خپل دربار عالیه کې قبول کړه. د سره سره عزتمندو یو بل زیری چې دا زیری په حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو له درکړی. د افغانستان مجاهدین، د امارت اسلامی مجاهدین، علما او دعوتګران، عوام او خواص ته یو زیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی. نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې افغانان به د مظلوم دفاع او د حق ملګرتیا کوي. کله چې په آخره زمانه کې په فلسطین باندې یهود قابض شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د افغانستان نه به یو لښکر د مظلوم د دفاع دپاره او د امام مهدي د ملګرتیا دپاره ورځي، فلسطین به د یهودو نه آزادوي. نو امید دی د الله نه دا دعا ده چې د دنیا محبت، د اولادونو محبت او دارنګې د جایدادونو د نمرو محبت، د چوکۍ محبت منګه د دغه حق ملګرتیا او د مظلوم د دفاع نه وانړوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.